دا ځل د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرمه تورخم ښارګوټي کې یو شمېر سوداګر او هټیوال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین په ملاتړ راټول شوي او د راخوشي کېدو غوښتنه یې کوي. دوی وایي د پنجاب ادارې په ناقانونه توګه د پښتنو د حقونو مبارز نیولی او بند کې ساتلی دی. موږ د پاکستان حکومت او په همدې توګه د بشر حقوقو او نړیوالې ټولنې نه په جدي توګه غوښتنه کوو چې زموږ مشر زر تر زره له بند آزاد او د پښتنو چې کوم حقوق په نړیوالو قوانینو کې شته دی حقوق دې ورکړی شي او نور دې زموږ پښتانه نه ځوروي. دغه کرښه کله چې د پاس لوړ دي مراد خان یا ګلاب جي ورته ویله چې یا دا کرښه په چروازۍ کړه یا یې په اټه کړی. موږ نن تړل شوي یو دواړه ځای ورونه موږ سره بیل یو. موږ د منظور پښتون چې چېرته پښتانه دي او موږ سره ظلم شي موږ یې باید چې د دې غم وکړو. تورخم ښارګوټي کې د اسنابو د اتحادیې مشر خلیل شینواری د سوداګرو په استازولۍ وایي منظور پښتین داسې یو رهبر و چې د لرو او برو پښتنو لپاره د حقونو غوښتنه کوله. دوی له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې هر څه ژر باید د پښتنو د حقونو مبارز پښتین راخوشي کولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د لوی افغانستان مشر ډاکټر صاحب اشرف غني نه غوښتنه کوو بس غر د غوښتنه کوو چې زموږ د مشر منظور پښتین د رهایي دپاره جدي اقدامات وکړه. که چېرته زموږ پوښتنه او غوښتنه ونه منل شوله نو انشاءالله العزیز دغه ولسونه به راپاڅي او په همدغه لاره به ورځو. همدغه بیرغ دغه لعنتي بیرغ چې پاس موږ په دې زړه په سینه لګېدلی دی او دغه اغزنتار به راکاږو او پنجابیانو ته به په غاړه اچوو. د پاکستان پر ضد او د پښتین په ملاتړ د لاریونونو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې څو ورځې وړاندې پاکستاني پولیسو د پېښور تاکال سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پښتین ونیولو. د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ دا ځل د تورخم ښارګوټي کې یو شمېر هټیوالو او سوداګرو د منظور احمد پښتین په ملاتړ لاریون ترسره کړ. لاریونوالو غوښتنه وکړه چې منظور احمد پښتین دې ژر له پاکستاني حکومت له بند آزاد کړی شي او که چیرې آزاد نه کړی شي دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. نیاز محمد خاکسار انعکاس راډیو ټلویزیون تورخم.